باعثیت کام غلام یې، ته باعثیت کام اختیار نه لرې. تا ته پاکستان څه نه دي درکړي، خدای درکړي دي. هغه چې خدای څه درکړي دي په هغه یې لاس درنه بدل کړي دي. هغه مدنیات، هغه ځنګلونه تا ته نه پرېږدي. ځکه ستا روزي د کراچۍ په ګلو کښې پروت دی، ځکه د پنجاب په ګلو کښې په خولو کښې پټ پښتانه ګرځي، ځکه د پارکونو مخې پښتانه پالش بوټونه پلش کوي. خدای ته جنت په شان وطن درکړی دی، خو روزي د عربو په شګو کښې، د پنجاب په سرو غرمو کښې، د سیند په غرمو کښې پروت دی. ولې ته غلام یې، ستا اختیار نشته په خپله خاوره. زه کیسه درته کومه، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ، تاسو د دغې ملک شناختي کارډ لرئ. دا منګو پیر سلطان آباد نه واخله د پښتنو څومره علاقو ته زه تا یې روډونه لیدلي دي. ته هلته هسپتالونه چیرې وینې، ته هلته چیرې سکول وینې، ولې ته انسان نه یې؟ ستا دومره حق نه کېږي؟ تا ته د انسانیت په نظر څوک نه ګوري؟ ستا په خاوره یوازې تاڼې جوړې دي چې پیسې لوډ کوي دی. هغه مزدوري چې زما ځوانان دلته خولې پورې توی کړي، وایي د هغې جیب نه هم راوباسئ. ستا په خولو باندې کاروبار کوي، ستا په وینو باندې کاروبار کوي، ستا په کویلې باندې کاروبار کوي، ستا په کاپر او ګولډ سره زر باندې کاروبار کوي، ستا په ماربلو باندې کاروبار کوي، ستا په وطن باندې کاروبار کوي، ستا په تر ټولو غټ ستا په وینو او په اوښکو باندې کاروبار کوي. ولې ته اختیار نه لرې؟ ولې ته اختیار نه لرې؟ ولې ته اختیار نه لرې چې تا ته به ویل چې دا ټوپۍ به ته نه په سره وي؟ ته د خپل لباس اختیار نه لرې، ته د ټوپۍ اختیار یوازې نه لرې. او په دې خاوره باندې چې څوک هم ستا د اختیار خبره کوي، ستا د ښه ژوند خبره کوي، ستا په وسایلو باندې ستا د ګټې او فایدې خبره کوي، تا ته په خپل وطن کې ژوند غواړي، ستا د وینو تویېدل بند کېدل غواړي، او ستا د منډې اوښکې بند کېدل غواړي. هغه بیا د علي وزیر غوندې په جیل کې کي، هغه بیا د حنیف پشتون غوندې په جیل کې کي، هغه بیا د اویس ابدال غوندې په جیل کې کي. ستا سره ظلم جبر دومره زیات وشو چې نن چې زمونږ په پښتونخوا کښې وژل وشي، وایي په کویټه کښې د ماکا 15 کسان و 10 کسان و شهیدان شول. ملګرو صرف تعداد سره شمارو، شمار یې سره ښایو چې دومره شهیدان شول، دومره احساس یې ختم کو. ته په غلامۍ کې ډېر مخکې لاړې، ستا د غلامۍ احساس ستا نه ورک شو، او دومره بې شعوري راغله، دومره بې شعوري راغله چې دغې کام شي چې څوک هم ټارګېټ کلینګ کوي.